بسم الله الرحمن الرحیم. راځو دوستانو درس شروع کړو. په تیر درس کې مو ورډپیډ باندې یو څه کار کړی چې یو څه کمانډونه مو ویلي وه. نور به مخته پسې ځو انشاءالله. د هغه در مخه چې موږ تاسو ورډپیډ ته ولاړ شو، یو داسې ما تاسو ته ویلي وو چې په هر ویډیو کې غواړم داسې معلومات درکړم، اضافه معلومات چې تاسو د ظرفیت لوړولو لپاره ډېر کار وکړي. د نن ورځ دپاره موږ غواړو چې یو فولډر هایډ کړو او بیرته یې څنګه پیدا کړو، او فولډر څنګه هایډولی شو. مثلا زه یې غواړم چې دغه د حمل 1401 کال پیرول چې دی دا دلته زه غواړم هایډ یې کړم. تېر درس کې خو مو څه کوله، هغه موږ پر هغه ځای به وه، خو صرف موږ د خلکو د سترګو نیام کړی. د بیخي د ډسټاپ څخه وړه کېږي، نه یي په ډسټاپ باندې تاسو نسو پیدا کولی. بیا که سرچ ورکوئ بیا نسئ پیدا کولی، که هر څه وکړئ نور یې هایډ کړئ. راځو دوستانو پر فولډر باندې کلیک وکړو. پر فولډر چې مو کلیک وکړو پراپرټیز ته راځو. په پراپرټیز کې دلته لیکلي دي هایډ فولډر. ګوره هایډ مجبور تاسو کولی شئ چې اپلای اوکې کړئ. چې کله مو پر اپلای اوکې کړئ فولډر د منځه ولاړی، ورک شو. تاسو نشئ کولی چې بیرته دا پیدا کړئ. نو دا تاسو څنګه پیدا کولی شئ؟ اوس موضوع دا ده چې بیرته دا ستاسو هایډ شوی فولډر تاسو څنګه بیرته لاسته راوړلی شئ. اوس که تاسو پر هغه کلیک وکړئ، اوس خو هغه فولډر دلته نشته، تاسو پر کلیک پر وکړئ چې بیرته یې راپورته کړئ. نو به راځئ کنټرول پینل ته، سټارټ منیو آر پریس کړئ، دلته ورته ولیکئ کنټرول پینل. دلته چې مو کله کنټرول پینل ورته ولیکئ، په کنټرول پینل کې د فایل ایکسپورټ اپشن په نامه باندې دغه اپشن خلاص کړئ. نو تاسو کولی شئ دا فولډر خپل چې کله کنټرول پینل ته رالاست، نو دا فایل په نامه باندې اپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله پر دې کلیک وکړئ نو راسئ ویو ته. په ویو کې دا اپشن دوستانو تاسو وینئ دا چې ما ډونټ شو هایډن شو هایډن. نو تاسو به شو کې پر شو هایډن به کلیک وکړئ. په شو هایډن چې مو کلیک وکړئ اپلای اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړئ راسئ ستا فایل به شو شوی وي، دا دی شو شوی دی. راسئ بیرته پراپرټیز ته. کله چې پراپرټیز ته رالاست نو تاسو کولی شئ چې دا د هایډ د حالات څخه وباسئ، هایډن څخه یې وباسئ، اپلای اوکې. نور ستاسو فولډر بیرته خپل ځای ته راغلی او کولی شئ چې استفاده ورڅخه وکړئ. نو دوستانو دغه د نن ورځې دپاره هغه اضافي معلومات چې ما ستاسو سره کول کړي چې په هره ویډیو کې به زه تاسو ته انشاءالله یو اضافه شی وایم چې تر څو پورې ستاسو داسې وسه زده شي چې هغه مخکې ستاسو نه وه زده. راځو ورډپیډ ته رن راخلاصو. په رن کې ورته لیکو ورډپیډ. دوستانو تېره ورځ مو پر فایل باندې کار کړی وو، دغه اپشنونه مو ویلي وه، دا مو ټول ویلي وه. د نن ورځې دپاره راځو چې کوو. د نن ورځې دپاره لومړی پیسټ دی، یعنې پیسټ څه ته ویل کېږي؟ کله چې موږ یو لیکنه رااخلو یو بل ځای یې د هغه ځای څخه یې رااخلو بل ځای یې ایږدو، چې کله یې موږ ایږدو نو دې ته پیسټ ویل کېږي، یعنې د ایښول یې پیسټ ورته ویل کېږي. شارټکټ لار چې ده کنټرول وي شارټکټ ده. کله زه دلته لیکمه زه دلته لیکم محمد هاشم. کله چې مې دلته دا محمد هاشم ولیکئ نو دا انتخابوم. چې انتخاب یې کړه نو راسئ ما کاپي کړي. اوس مې د پیسټ اوس غواړم چې بیرته یې دلته پیسټ کړم. کنټرول وي شارټکټ دی. تاسو کولی شئ چې هر څومره وار یې پیسټ کړئ. هم که داسې غواړئ چې دلته ګوره
تاسو یې کاپي کړئ او بیا راسئ دلته پیسټ کړئ. انشاءالله دوستان ستاسو به سر په خلاصوي وي. بل ځای هم کولی شئ چې پیسټ یې کړئ. دوم راځو کټ او کاپي ده. دا کاپي چې ده کاپي دا خپله یو لیکنه هغه لیکنه یو بل ځای ته کاپي یې وړل یعنې نقل کول یې نقل یې وړل. اوس ګورئ دغه یو لیکنه زه انتخابوم. دا لیکنه چې ما انتخاب کړله دا لیکنه زه غواړم څه شی کړم که غواړم دا کټ یې کړم د دا ځای څخه یې وړي بل ځای تاسو کولی شئ شارټ کټ د ایښولو لارې پیسټولو لارې وي کنټرول وي ده ما دلته کښې ده. اوس بیا زه دغه لیکنه چې دی دغه لیکنه کاپي کوم نه غواړم چې دغه لیکنه د دا ځای کې یوسم دلته دې وي هلته دې وي راسئ کښېږدئ همدلته پاتې شوله دا لیکنه همالته ولاړله. ښه مثال بیا نور هم درته روښانه کړم چې انشاءالله ستاسو ښه سر په خلاص شي. دا لیکنه ته ما انتخاب کړې ده د کافي شارټ کټ لار چې ده کنټرول سي ده او د کټ لار چې ده کټ یعنې پرې کول د داسې څه پرې کړو بل ځای د هغه ده چې بیا ده کنټرول ایکس یې شارټ کټ دی. موږ خو د شارټ کټ پروسه هم نه شروع کړې چې موږ په هر درس کې به موږ څه کړو یوه شارټ کټ د کیبورډ درته وایي. نو نن انشاءالله درې دانې دي خو په درو کې به زه دا یو دانه درته یادونه وکړم چې یا به درې سره درته وښیم چې دغه یې شارټ کټ دی. ببینئ دوستان دا یې را کاپي کړل. اوس غواړم چې کټ یې کړم غواړم د دا ځای څخه یې بېرته یوسم بل ځای نو انشاءالله ستاسو به سر په خلاصوی وي. تاسو ته به زه شارټ کټ هم در وښیم چې په تېر درس کې هم د کیبورډ شارټ کټ لومړی کنټرول ای وکړه ستاسو باید چې آل سلیکټ و. زه راځم دا لیکنه غواړم کاپي یې کړم کنټرول ګوره دا دی کنټرول څه شی غواړې که یې پیسټوې دې کاپي کوې ګوره کاپي ده د لیکنې غواړم کاپي یې کړم دلته راسه کاپي اوس یې شارټ کټ لار چې ده شارټ کټ لار چې ده د پیسټ ده کنټرول ایس ده. کنټرول وي وبخښئ دوستانو فکر مې نه و چې او بل دوستانو د کټ لار چې ده ګوره دلته دی نوشته دی کټ غواړئ د دې لیکنه د دا ځای د دا منځه یوسئ یا مثلا بل ځای یوسئ تاسو کولی شئ چې کنټرول وي پیسټ دا دلته نوشته دی کنټرول وي پیسټ. نو دوستانو د نن ورځې لپاره دغه شارټ کټ چې دی